زمونږ په دې ملک دوست خوشته نه کنه او نه دا خلق په دوستۍ پوهیږي. وای صحیح چې دا زما دوست ہے یا خط ورته لیکي انګریزی کې ورته مائی ډیئر لیکي یا اردو کې ورته میرے پیارے دوست یا کنه چې دا خدا ټول کا خیالو کې زبانی جمع خرچونه دي. حقیقت لده حقیقت کې دوست معنا دا چې تاب هر وخت سر په تلی کې داغه د پاره یې دوست وای دی. دوست صاحب ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او صاحب ابن ابي وقاص جنگي کی لګیا دی او داسې حمله کوي چې هر حمله کې تب وای چې د بدن بوس پاش نو پیغمبر ورمنډه کړه په دې املا او ټپولو ورته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي. ابا سعد اولا زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. اوس دا شرافت په ټول امت کې الله پاک ابو سعد تا ور کړو. سات وی چې تاول د سي عمله کوله هغه ښا زما محبوب دی ولاړی پاغه دې دغه شو گزارونه کیږي او زه دې داسې عمله کوم چې ځان دې بچ کوم او بل دې وهم نه زبردست عمله کوم چې ټولو نه مخ کې زه قربان شم. نو پیغمبر چې چاته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. تاسو خیال راغلی. نو عرض می داو چې دوست خو زمونږ ملک شتم نه زه خو خپل ځاني خپنه شي د دې قائلم نه زه خپل اوم د دې اهل نه ما سوکراته اهل خکاریوم. مولانا تنویر رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو دوست د بل دوست کور ته ورغی د شپې دروازه ورته وټکو څوک دی فلانه دوست راغله اپ منډه راووتو ورته خدمت وی او 200 روپۍ می پکار وی ښا بس منډي کې او 200 روپۍ راوړې ولای ورکه او رسخت دی اوس په جړه کور تر روان دي. نو خزه ورته وی چې خدای دې ورکا چې په پیسو پسې جاړي خو نه بدی ورکول. خزه دا پوي شو چې دا سړی جوړ دي 200 روپو پسې جاړي. هغه ورته الخزه په خدای قسم که په پیسو پسې جاړم پدې چې زما دوست ته د 200 روپو ضرورت او زته اډو خبر نه و چې زته خبر وای چې دا پیسې می کور ته ورولې نن سبا خو ته چاله 200 روپۍ یا 2000 روپۍ یا 3000 روپۍ قرض ورکا او هغه سره لکونه راشي بیا به په در کول وړنه کیږي او نه بستا دروازې ته بیا راشي چې اوس ما سره راغلي دي سدي پکار دي. اوس خو پیسې چاله قرض ورکا بیا غټ کوتا کم ورکا ولا چې کله نه می غوخته په دا مزغو می هوا چې مړم شم ورپسې. تاسو خیال راغی. مولانا و یارانی زمانہ مثل گل ینارست در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد. وای د دې زمانه دا یاران داسې دي لکه د انارو باغ چی د انارو باغ له چې ورننوځي تک سره ګلونه پکې ډېر خسته خو چې په ډول باغ کې وګرځي بوی به در نشي. د انارو ګل خسته ډېر دی خو بوی پکې نشته. نو زمونږ د زمانه خلق دا د انارو ګلونه دي وی ډېر خسته او بوی پکې نه لوانه غوا دي پای پکې نه په ډول ځان خرڅي. بہرحال مانه پتا سو خپويږي په دې خبرو سړی سره دا فکر شو چې زما دا دوست دی او ما قسم خورلې دی چې زه به تاسو سره یو حین خبرې نکوم. اوس مسلې تاسو کوم چې
دا قسمم پورا شي او د دوست سره خبرم رواني شي. راغ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی صاحب یو مسئله تپوس کو، زما دا دوست او ماته قسم خوړلې دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نکو. صدیق اکبر ورته فرمایل چې سلويخت کاله ور سره خبرې مکوا، بیا به کې په سلويخت کاله. راغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ته وی چې داسې قسم به خوړلې دی چې تا سره به یو حین خبرې نکو. حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګ ور سره خبرې مکوا. سړی لیونی شو. رامنډي کې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی صاحب دغه سي قسم به خوړلې چې یو حین به در سره خبرې نکو. عمر فاروق ورته وی زتر ما خام ور سره مکوا بیا کوا. سړی خوشحال خوشو ورکی خیال کو چې راشه پیغمبر نه تپوسو کا کتر ما خام نم لک خبره مخ کی. پیغمبر تراغه یا رسول الله قسم می خوړلې د خپل دوست سره د خبرونه چې لا اکلم معك حینا. پیغمبر ورته فرمایل چانه دې تپوس کړو ابو بکر نه می تپوس کو هغه دارا ته وي، عثمان نه می تپوس کو چې تر مرګ ور سره خبرې مکوا، عمر نه می تپوس کو هغه وی چې تر ما خامه مکوا بیا کوا. پیغمبر لم دې مسلې خوان ورک وی ورشه دې درې واړو ته आवाज کا، درې واړه راوغه. ابو بکر صدیق ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وی چې څلويخ کاله ور سره خبرې مکوا. هغه ورته صاحب ما سره دلیل دی د خدای قرآن. قرآن کی دی وی قرآن کی وای ورته وی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ فرمائی راغلی و پہ انسان یو زمانہ لم یکن شیئا مذکورا، دا سی وقت چیت شے نو یو د انسان خنبیر پروت دی حین ندلتا. اغا سلویخ کالا خنبیر مراد دے دا آدم علیہ السلام دی حین نمازکا ورطوئی چه سلویخ کالا ور سره خبر مکو. دا دمرا قسم در تدی پوری ہوکا چه د انسان خنبیر چه چه وقت که جوړ شو سلویخ کالا پروت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه ٹھیک. عثمان ذی نورین ته وی تا سره څه دلیل چې تا ورتل چې تر مرګ ور سره خبرې مکو. ورته صاحب ما سره دلیلم د خدای قرآن. وای وی الله فرمایي چې ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو نو الله ورته وی چې تاسو د پاره پزمکه کې زیاده قرار او د نفع غستو د الہین تر مرګ پورې. نو دی حین نه تر مرګ پورې وخت مراد ده. نو د قسمم د حین نه خوړلو ما ځکه ورته وی چې یو حین خبره ورته. سردار کونین فرمایل چې ٹھیک تم ٹھیک وای. عمر فاروق ته وی چې تا سره څه دلیلو چې داسې په لنډو پې راتاو شي چې تر ماښامه ور سره خبرې مه کوه بیا کوه. هغه وی جی ما سره دلیلم د خدای قرآن دی، ما سره دلیل شي. وی وای وی الله قرآن کې وی چې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پاکی دا الله لرا په وخت د سبا او په وخت د ماښام. نو دې آیات کې د حین نه تر ماښامه پورې وخت مراد. نو ما ځکه درته وی چې تر ماښامه مه کوه بیا کوه.
سردار کونینو فرمایل چې زما فتوم د حضرت عمر په قول ده، زبچیا تر ماخام ور سره خبرې مکوا او بیا ور سره تاسو خیال راکړئ. زمونږ په دې ملک دوست خوشتنه کنه او نه دا خلق په دوستۍ پويږي.